عرض دا دی گزارش دا دی چې په دې خپل زندگی کې د مسلمان ډیر زیات قدر و احترام دی. دا خپل زبان صحیح استعمال کو، دا خپل اخلاق، دا خپل گفتار، دا خپل رفتار دا صحیح وکړو. نبی علیہ السلام یو مسلمان یو سړی یوه کلمه ووایي دی څه نه ګڼي، حالانکه د دې یوې خبرې په وجه باندې الله رب العالمین د جنت اعلی مقام ته ورسي. یو مسلمان کله یو خبره دی وکړي څه نه ګڼي، یو خبره در خوله مې ووته، د هغه خبرې او د هغه جملې په وجه الله د جهنم کندې ته وغورځي. دی خو د ودادونه کیسه نه ده. او د مسلمان توهین کول، د مسلمان آزار کول، مسلمان ته تکلیف رسول د اسلام سخت غندي، دا د اسلام د حکم خلاف دی. حضرت عمر رضی الله عنه په غره باندې وخاتی، د بالا غره څخه لاندې بیت الله شریفه معلومیږي. د حاجیانو صاحبانو ته معلومه ده غرونه بالا دي چې ورته وګورې بیت الله لاندې ده. نو په دې غره وخاتی د اخوا بیت الله لاندې معلومیږي. بیا حضرت عمر د بیت الله ته د مخاطب سو و کعبه شریفه ته ولې کعبه ای بیت الله ته د الله ډیر عظیم کور یې، په ټول روی زمین تر تا مبارک ځای نسته. مبارک نو به څنګه په بیت الله کې یو لمونځ وکړې په 1 لک لمونځ وکړې. موږ دلته یو لمونځ وکړو، د چا دا په 1 سي، د چا دا په 2 سي، د چا دا په 10 سي، د چا دا په 25. حدیث کې راځي چې یو لمونځ څوک په جماعت وکړي 29 درجه، په بیت الله کې یو لمونځ وکړي د 1 لک لمونځو برابر ثواب. حضرت عمر بیت الله ته وایي که یو سړی راولاړ سي کلنګ راواخلي بیت الله ستا دیوالونه ستا چت ونړوي مات یې کړي ونړوي، دومره الله نه په غوسه کېږي ناراضه کېږي لکه د یو مؤمن زړه چې وځوروي. ځکه علما لیکي چې په بیت الله کې د الله نور دی، د مؤمن په زړه کې الله دی. الله وایي زه یو ځای نه ځایږم، د مؤمن په زړه کې ځای کړم. په دې وجه باندې د خپل مسلمانانو ورونو، د خپلو قریبانو، رشته دارانو، همسایګانو د دې خیال وساتو، د دې خپل زبان سره احتیاط وکړو. د یو چا متعلق ذهني و نظریاتي اختلاف په خپل ځای، لیکن د مسلمانانو توهین کول، د یو چا ته بد رد ویل، یو چا ته غلط نسبت کول، یو چا زړه زورول، په دې باندې الله رب العالمین ناراضه کیږي. یو بزرګ له یو سړی رالی وایي د یو چا زړه صفا دی، د چا زړه ګنده دی. هغه وویله چې زبان دا د زړه ترجماني کوي. زړه دی لکه دیګ، زبان دی لکه چمچ کاچوغه، په دې کې کم شی پروت چمچ به هغه راوباسي. ستا په زبان که بد اخلاقي راځي معلومه ده چې ډېر خلک وایي زما خوله ته مه ګوره زړه ته ګوره. زړه زبان د زړه ترجمان دی. په دې وجه خپل زبان هغه کنټرول کړو. په خپل زبان باندې زما په یوه کلمه باندې د یو مسلمان زړه زهیر نشي. تر خپله وسه پورې د خپل رشته دارانو، د خپل قریبانو، د خپل مسلمانانو، عام تر دې که ستا په څنګ کې یو هندو اوسیږي د هغه در باندې حق دی، همسایه دی، د هغه د همسایګري حق دی. نبی علیه السلام وایي هغه مؤمن نه دی، هغه مؤمن نه دی. 3 واره وویل هغه مؤمن نه دی. صحابه ویل څوک یا رسول الله؟ نبی علیه السلام فرمایي چې د لاس او د زبان څخه بل مسلمان ته تکلیف رسیږي. یو روایت کې راځي چې همسایه د په عذاب. په دې وجه د مسلمان ډیر قدر و احترام دی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله سهار سي تمام اعضاء او اندامونه، لاس، پښې، سترګې، دا و دې زبان ته عاجزانه درخواست کوي، زبه دا ژبې ته، او وایي چې ای ژبې موږ ټوله مستقبل تا سره تړلی دي، که ته سمه سوې بیا به موږ سمې، او که ته غلط استعمال دی بیا به موږ هم غلط. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې ما ته د 2 شیانو ضمانت راکړي زه د جنت ضامن یم، ما بین اللحیین و ما بین الفخذین. نبی علیه السلام وایي د 2 شیانو د 2 اندامو ضمانت ته راکړه د جنت ضامن د زه یم. یو زبان صحیح استعمال کړه، دروغ، غیبت، مردم ازاری، بد اخلاقی، مسلمان ته په زبان باندې تکلیف رسول دا مکو. نبی علیہ السلام دا چې د صحیح استعمال کا د جنت ضامن. و ما بین الفخذین، د 2 ورنو په مابین کې بیا د بیماف شرمګاه، د شرم ځای، دا دی حفاظت وکړي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا چې چا د دوه کنټرول کړل د دې ضمانت او ګارنټي ما ته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي د جنت زه ضامن یم. ځکه یو حدیث کې راځي د خاموشي جلا یو عبادت ته مستقل عبادت. یو صحابي ته نبی علیہ السلام وصیت کی ایاک وکثرت الکلام فضول بهوده خبرې مکو. په دې وجه زبان دا یو داسې اندام دی چې د انسان د جنت ضامن هم جوړیږي او د جهنم هم ضامن جوړیږي. اوس یو سړی دی، هندو دی، سکھ دی، کافر دی، هر شی چې دی خو غیر مسلم دی، 50 کاله په کفر کې تیر کړي دي، چې یو وار د زړه د اخلاص دی زبان ته حرکت ورکې لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان سو کنه ا د 50 کاله ګناهونه 50 کاله کفر الله په یو زبان په یو کلمه باندې معاف. په دې وجه دا زبان سره ډیر احتیاط کول پکار دی. په دې باندې مسلم مردم ازاری نه دی کول پکار، مسلمان ته تکلیف رسول دا نه دی پکار. یو زنانه د 20 کاله ستا په نکاح کې ده، خو چې د طلاق دی 3 واره لفظ دی ووایي دا 20 کاله نکاح ختم شو، بیگانه زنانه شو. سو کنه یو بیگانه زنانه ده بالکل سره پی نه ژني، په 2 جملو باندې ایجاب او قبول چې په نکاح کې علما کوي دا ستا قبول و د زما قبول و، بس پردی بیگانه زنانه اوس خپل اسور. د دې زبان ډیر کردار دی، دا ډیر عجیبه. و حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنه علی ابوبکر د خپل دا زبان د پر لپیچی او په دا ګوت کې سر پیچی. حضرت عمر ورته وایي څه کوي امیر المؤمنین زبان ولی وای دا ډیر خطرناک شی دی، دې له سزا ورکړه. د دې د وجې زه په ډیرو مهلکاتو کې لیدلی. نو عزیزانو د خپل زبان سره ډیر خیال او احتیاط کوه. د خپل زبان سره تاسې نه دی لیدلی یو سړی الله مې دې وساتي د کفر او د ارتداد 100 کاله 50 کاله 60 کاله 40 کاله مسلمان دی، لمنځونه کوي، جمعتونه کوي، جمعې کوي، اخترم کوي، ټول روزې هم نشي، تراویح هم کوي، لیکن یوه د کفر کلمه وویله د اسلام ووتې. په دې وجه باندې یو د دې زبان سره موږ احتیاط ډیر په احتیاط باندې د دې استعمال وکړو. او دویم دا چې الله رب العالمین باندې د مخلوق ډیر ګران دی، د مخلوق احترام وکړو. کار څوک ان تر دې چې و کافر ته و هندو ته بلا درځان په کم نگاه نه ګورې چې د نن هندو دی او ته وایې چې زه مغرور یم زه مسلمان یم. څه معلومه ده ستا د اسلام تر مرګه پورې ورسېږي که یا که دا هندو ته الله رب العالمین د اسلام توفیق ورکړي بیا و انسان ته به په کم نگاه نه ګورې، د انسان توهین به نه کوي.